خلکو ته صحیح خبر مړه چې را کوم مسافر خلک د دې او ته دعا کوي کنه کې کو باټه کو دا دعاګانې چاته کې ټول مسلمانانو ته کې اسمه ما دا کو دا ویډیو به سمو مدا ما ډیره غاډه وډه کړل کنه ولکه خبره ته کوم لګه مسافر چې کوم خلک دی کنه لکه مطلب چا چې به کاغسته او لس دولس لک روپۍ د کور نه راغسته او سعودي عرب ته ویزا غسته او تلای کنه اول ته مور پلار بچی لکه ستا په شان یاران دوستانو مور یادېږي کنه هغه خلک به مسافرۍ څنګه کوي څنګه نه مو پاتې کې باندې صحیح ده چې مار ته نه ویل نه به پاتې صحیح ده نه کنه السلام علیکم وعلیکم السلام تا پوکېره وته ولې وکړو مطلب دا چې روټۍ کې خوراک کې مطلب خوراک د خوخت نه دی نه روټۍ به څه کې نه ابه څه کې نه و ابه څه کې نه صحیح ده نو لکه خو زملګرو د دې په خبرو کې هم یو فلسفه پرته ده یو سبق به کې پروت دی لکه مطلب کدا خبره کولې چې ټیک نه دی کنه لکه مطلب او اوس په اخیره سره کې وته شړې ته وکړو دا اوس ته پیدا کنه شړې وکړو صحیح ده ملګرو سلامونه و احترامات لیدونکو کتونکو دا مهال امن پارک باریکاو کې موجود یم او چونکه تاسو ته پته په دنیا کې د الله تعالی سره قسم مخلوق وي سوق ډیسیبل معذور یا منټلی چې کوم دی هغه بیمار وي او زیاتره ملګری داسې وي چې تاسو کته شي لیق چې کوم د خار سره تعلق دی هغه هم دلته کې چکر لراغله خو د دې چې کوم دی هم پر معاشره کې صحیح صدا او صحه کې دی پر معاشره باندې نو و مغختل چې پروګرام مې غره د سره نو نه دل راغله ما اتفاقا یو خبره وا چې لیق هم راغله او دلته چې کوم دی نو د دې ځخ کولاګان یو په وکړې عزت تاسو ته په پوټیش باندې به اچوما کم چې مطلب د ډانس وغیرہ دغه هم تاسو ته وکړل او ډیر زیات ماحول ډیر خلک کو او لیک په سیر به ورته کوشش تا کومه چردنه مطلب خې خبري به سمو خې خبرو کی لیک خو چون کی تاسو تمام مخ کیول چې منټلی لګوند کې مسله د تشتې د ډیسیبل دینو کوم خبري مطلب هغه شانو کی چې تاسو ته خېونه لګي نو معذرت غواړم او په سیر ورزم لیک بچا السلام علیکم صحیح ده نه کنه السلام علیکم وعلیکم السلام تا پوکېره وته ولې وکړو صحیح ده لیکه لکه مطلب په دې دنیا کې ته ګرځي را ګرځي خاص کر په باجوړ کې خلک تنګول خو نه کوي صحیح ده ټیک ده و صحیح ده نه خلک خو تنګي نه کوي نه صحیح ده دا خو صحیح ده دا خو ګوره لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل کنه چې زبردست کوشش کوم چې دغه خبره راو باسم لیکه کرکټ د خوخته فوټبال د خوخته والیبال د خوخته والیبال او روپۍ د خوخي کې پیسې د خوخي پیسې سي دي او لکه مطلب دا چې روټۍ کې خوراک کې مطلب خوراک د خوخته نه دی نه روټۍ به څه کې نه ابه څه کې نه صحیح ده نو لکه مطلب دا کنه زت لکه علاقه کې کوم یو خبره په باجوړ کې کوم ځړ خوخته اول ته دا صحیح ده او ټیک دی نه کم زره کم خوخته لکه باجوړ کې کم ځای خوخته خار د خوخته پښد د خوخته کجلوان د خوخته دا پارک د خوخته یالا صحیح ده ښه ټیک دی و صحیح ده دا اوس ته مطلب دا چې ته دغه وی چې ټیک خوده کنه خو کم ځای خوخته یا ټیک دی و صحیح ده ټیک دی پارک د خوخته دا پارک لکه ته چې دا پارک ټیک او ټیک دی صحیح ده دلته مطلب 40 روپۍ مو پیدا کړل کنه تا وخت نو په نه راکې و ټیک دی ولې نه درګی نه ټیک دی سر ټیک شو زه نه طالب لکه مطلب چې تاسو څومره روپۍ نو صحیح وي تاسو اوس په دې جب کې 50 روپۍ ټیک دی 50 روپۍ ټیک دی نو 500 روپۍ هوتاله خلکو درکړي او ټیک دی نو صحیح ده لکه ته صرف دقه وای چې ټیک دی کنه خو زملګرو د دې په خبرو کې هم یو فلسفه پرته ده یو سبق به کې پروت دی لکه مطلب کدا خبره کولې چې ټیک نه دی کنه لکه مطلب چې کارم ټیک نه دی او یا مطلب هر کار ټیک نه دی نو بیا یو مسله وي خو دې تاسو ته په خپل خبرو کې لکه مطلب هغه خبرې کولې نشي خو په خپل خبرو کې تاسو ته یو میسج پرې خو دو چې بس ټیک دی مطلب تاسو چکر لوم لار شي خو د خپل ځان خیال وساتئ د څه ولیا کنه لکه مطلب چرته موټر سایکلونه جنگيږي یا مطلب دا چې چرته وبو ته ډیم ته خلکو نه ورځي د څه وای کنه چې امونس کې منځو او منځ کو دا ماجیګر سو راکاته دي
شپاگو شپږ وای شابه سمو دا شان تکړه کنه او سروزه د لګولې چرته نه چرای ده زی سروزه لسی او نو سروزه سورزي ډېر ورځي او د ماسپخین څو رکعات چې مونږ کې شپاگو بس نشپک دغه لکه د شپږ رکعات یو او مونږ د کوم ځای شروع کیږي مونږ ټیک دی ټیک دی سیدا نو لکه مطلب دې دا خبره کوي یاره چې ټیک دی کنه دا ماته خبره رایا ده شرم راوس یو لتی په یو لیونه چرته په بازار کې نو چا دا کړي هغه یو خبره سره کوله بل سره به نه کوله نو چې کله یو ډاکو چرته یو دغه په وړېدل نو هغه چېرې بده کې زما پوره 550 روپۍ دي نو به د کپړې دکان ته بوتلو به دا ګیره برې ته خرولي او هغه د رنګ مخسور سپینو کنه نو چې یو جوړه به ولا راوړ نه به د بل نه چې بل به راوړ ولا او ولدای خو خرنه شو ول ضرور مې د انګلند نه راغلی ډاکو دا خبره کوله نو چې 550 روپۍ کپړې جب کړې نو د دې راکه زه سکور تلار نه وای زه کور تلار سم وای پیسې براوړم مته ته یو نو ته بدل تناسه وای نه بس دا خبره را جوړه کنه نو چې هغه ته څنګه لاړ نو څو وخت پس چراله نو دکاندار ته ویل کارور دې نه راځي دی ته وای نه وای کله راځي دی ته وای واو کنه لکه ستا غوندې او ته او ټیک دی و صحیح دی ټیک دی کنه نو لکه دغه شاو سټې مو شنو بس به تانه لور کو نو چا والدار ته ډبو بس نو دی وای نه او چا تانه دار ډبو ورکینو دی وای واو کنه لکه مطلب ته چرته چا والو نه نو دغه شان د په خبرو کې فلسفه پرته لیک څه کم دی کوشش وکړو چې بل پروګرام له هم راولو خو لکه خلکو ته صحیح خبر مړه چې کوم مسافر خلک د دې ته دعا کوي کنه کې کو باټه را کو دا دعاګانې چاته کې ټول مسلمانانو ته کې اسمه ما دا کو دا ویډیو به سمو مدا ما ډیره غاډه وډکل کنه ولکه خبره ته کوم لیکا مسافر چې کوم خلک دی کنه لکه مطلب چا چې به کاغذ ته او لس دولس لک روپۍ د کورنر راغسته او بس سعودي عرب ته ویزا غسته او تلای کنه اول ته مور پلار بچی لکه ستا په شان یاران دوستانو مور یادېږي کنه هغه خلک به مسافرۍ څنګه کوي او هغه خلکو ته دعا کوي کنه کې کو لکه په لپو سم په کو او مطلب چې الته کوم خلک یا حج عمرې لږی کنه لکه اوس سیزن د خیر ډیر خلک بتلی یا دا ویډیو ستا ګوري کنه نو دا ولهم د دعاګانو ضرورت دی کنه چې موږ ته دعاګانې وکي لکه حج عمره کې صحیح دی او صحیح دی چې کوم خلک تلی وته لکه دا بنظم وبم سره وړي او تسبیح او سواکونه او جنمازونه مو سره وړي موږ به پکې او تسبیح صحیح سواکو جنمازو جنماز او کنه دې زمزم وبو اسم بو او اوس په اخیره سره کې وته شړې ته وکړو دا اوس ته پیدا کنه شړې وکړو شړې وکړو صحیح ده ملګرو ویډیو وګدو منه خیر پروګرام را غونډول غواړم او تیروي خو ژوندون ځان د پر هر څوک او جون هغه د جربل خدمت کې تیر شنو کده شنه ورور چاله پلار ورشنو د سره یو خېګړه وکي او د چې کوم د خپل منزل مقصود ته ورسوي چې کوم ځای د کور د چرته بساراش په پیرانی شي چرته مطلب د پروډ روان دي او مطلب یو گاډه روان دي گاډه بم په خپل قابو کې یویا بنوي لګون ته کې بتیز وي خو چې دا رواني نو د لاس نه راونی سي دا هغه د سینه هم دی بچکی او بالکل زمون خوا کې ډیم دی وبو ډېر غټ په زما په خیال 120 فوټ ورې دی وبشتره او مطلب 30-40 فوټ هم پکې شته دي نو که چرته دې ته لړ شي خدای نه خاصونه بیا به هم د څه جوړيږي دا شم دیونه هم را بچکی یو په اخیره سر کې بالکل ملګرو غواړو اجازه چې چرته مې خاد آباد وبرلیو سي موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله فلی امان پاکستان زنده باد ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخپل ازم کا ودره د اسمان بشي کلک پخپل ازم کا ودره